السلام علیکم. څنګه یې وروره؟ خیر. ورونه ستړی مه شئ. خرارات درته وایو. تاسو ته خرارات الله دې هر کله درته سلام د هر څه وړاندې ګران ورونو کوم. درته سلام د هر څه وړاندې ګران ورونو کوم. بیا درته پیل وروسته په بڼه د شعرونو کوم. او ستاسو لیدو باندې نن ورځ ډېر زیات خوشحاله شوم. هرکلی ټولو ته په خلاصو وزرونو کوم. هرکلی ټولو ته په خلاصو وزرونو کوم. ویاړ یاستئ تاسې د دې خاورې. زه په تاسو ویاړم. ویاړ یاستئ تاسې د دې خاورې. زه په تاسو ویاړم. ډېر افتخار مو په دا هسکو دستارونو کوم. هر یو قدم مو بختور او مبارک دواړه شه. درته دعا د کامیابۍ په خرورونو کوم. نه شئ خفه ما لال پروال نه په ساده شاعرۍ او نانبهي هم کیس په کار ډېر ښه خیر دی. او په راته کې ډېر خوشحاله ستو چې شکر الحمدلله افغانستان ته راغی. څو کاله بعد راغی؟ والله جی بس دغه 40 کاله بعد راغلی. 40 کاله بعد بس دغه وطن دی که نه. بس کله کله چې ګورو اوس مې ځان سره ویلی چې یاره د ایران سخت وژل یا مسافره، د ایران په لارو تلل یا مسافره او د ایران سخت وژل یا مسافره. په خړو خاورو خړه هیر مې نه یې پروت په سپینو واورو مړه هیر مې نه یې لږه ړنګه غورځېدل یا مسافره او د ایران سخت وژل یا مسافره. دا وطن دی ډېرې سختې تېرې شوې ځوانانو باندې. زموږ دا هېواد دی باقي الله تعالی روغ کړي جوړ او امن دې پکې خدای راولي چې دا ټول په یو ټکر راټول شو. دغه زموږ یو ارمان دی. نور به کېږي د دنیا ژوند دی. ماشاءالله راټول شوی یاست انشاءالله راټولېږو به. خو په کار ده د خپلو ځوانانو ته او افغانانو ته چې په خپله باندې سره همدغه شانتي یو شو. زه کله کله وایم چې موږ یو شو یقیني امن به راشي. یقیني امن که موږ یو شو یقیني امن به راشي. په دې خاوره افغاني امن به راشي. که لاسونه د ورورۍ یو بل ته ورکړو پرېږدو خپله دښمني امن به راشي. او ګران ملاسې برادر خو د ننګ شمله ده ورسره شته مېړني امن به راشي. لال پروال وایي متل د زنده‌باد وي ډاډ راکړې حقاني امن به راشي. نو انشاءالله زموږ په دې وطن به امن راځي. نور به دا جوړېږي او ستاسو پرېږدو ډېر د خیره او جوړېږي به د خیره سره ډېر خوشحاله شوم. هر کله راشئ په خیره. زه ستاسې ژوند غواړم. زما د ستاسې ژوند په کار دی او ستاسې کامیابي. تاسې د دې وطن هغه بچي هستئ چې دغه دردمن در باندې راټول دي. خوشحاله او زه مو ویاړم او خدای دې داسې خلک ډېر کړي چې هغه د دې وطن کې د بېوزلو سره لاسنیوی وکړي. بل زموږ د افغانستان انشاءالله چې داسې ځوانان لري چې ځان غونده کې ډېر خلک لري چې هغه په دې وطن په دې بېوزلو دردېږي د خپل ځان ډېر. نو خدای م راته وساته. ما به مخکې کله کله ویلې چې سوې ستي شولې په اور وطنه پیاده دې نه شو یو غمخور وطنه. سوې ستي شولې په اور وطنه پیاده دې نه شو یو غمخور وطنه. هر چا تر خپله وسه وران کړلې ته وران شوې ورانېږي زیاتي نور وطنه. دغه مازانو د لمسون د لاسه بچیان دې سوځي لور په لور وطنه. ته یو ټاټوب یې د مظلوم ملت یې هېچا پرې نه ښودې سمسور وطنه. او دغه مازانو د لمسون د لاسه بچیان دې سوځي لور په لور وطنه. نو زه لال پروال ستا یو افغان بچی یم. دښمن دې غواړم نسکور وطنه. او کله وایو دا چې وطن ته مې د مینې پسرلي نه راځي. زړه ته مو هغسې سکون او خوشحالي نه راځي. ولې په دا ګیر چاپېر وطن مې د بارودو بوی دی. بې له جنګونو دې درې ته سوکالي نه راځي. اوس د شپونکي د خولې بال بال او شپېلۍ نه اورمه. ځکه دې غرونو ته بزې ګډې چیلي نه راځي. خو په توره شپه چې یو ځل بیا ښار د ډیلي ونیسي. په توره شپه چې یو ځل بیا ښار د ډیلي ونیسي موږ ته هغه محمود میرویس او ابدالي نه راځي. تر څو چې ته محمود نه شي او دا ابدالي نه شي دا میرویس خان نه شي نو هغه موږ ته نه راځي. موږ پښتانه وایو زموږ پلار داسې توره کړې وه ما چې څه وکړو. زه کله کله وایم چې کانې کوې ښکاري په موږ د لیونو رالې وخته چې راغللې سره د زولنو رالې. زموږ نیکه به په لور باندې انګریز غلولی و. موږ سره زدي زري شته دی ناست یو خو د په موږ کانې کوې د لیونو راغلې وخته چې راغللې سره د زولنو رالې. نو وایي چې په توره شپه چې یو ځل بیا ښار د ډیلي ونیسي موږ ته هغه محمود میرویس او ابدالي نه راځي. څو چې غماز مو د منځونو نه وتلی نه وي تر هغې منځ ته مو وحدت او ورورولي نه راځي. الله دې زموږ او ستاسو منځ نه غمازان وباسي چې دا وطن خدای جوړ کړي. بیا به انشاءالله ستا خدمت ته راغلم. سیده شمیره به درکړم هر قسم خدمت ستا به موږ باندې الله دې لا کامیاب کړه. او ستا د شاعري او احساس نه یو جهان مننه. سره مننه. بس خیر اوسې. بس خیر اوسې ژوند دې نور قدرمندو لالپور ته راغلی یم. خبر شوم چې دغه زموږ ملي شاعر ورور راغلی نور د دې لیدو ته راغلی یم. واقعا چې ډېر خوشحال شوم. ډېر راباندې ګران دی. نو قدرمندو اجازه